د زیتونو دانو سره څنګه د تازه زیتونو سره څنګه کولی شو ډېر کوروالی وکړو یا هم ډېر سیکس وکړو. سلامونه ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګومړي نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. د تازه زیتونو سره ولې دومره زبردسته نسخه جوړولی شو؟ که کمزوري یاست یا هم په سیکس کې تاسو کمزوري کوئ یا هم نشئ کوئ چې ښځه انزال یا خلاصه کړي، هغه ښځې چې ډېرې ګرمې وي، د هغو لپاره څنګه نسخه تیاره کړو چې مېرمن ډېره زر انزال کړو یا خلاصه کړو. نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو د دغه ویډیو څخه مثبته نتیجه واخلئ. که غواړئ تاسو داسې کار وکړئ یا سیکس وکړئ چې مېرمن خوشحاله شي، نو تاسو د تازه زیتون استعمال کړئ. تاسو به تازه 20 زیتونه واخلئ، یعنې 20 دانې زیتون دانې به تاسو واخلئ او دا به یو پلیټ کې واچوئ. د دې دپاسه به تاسو شات یا ګبین هم ور واچوئ. کله مو چې شات یا ګبین واچول، نو تاسو به یې تر یوې ورځې یعنې 40 ساعتونو پورې دا پرېږدئ. کله مو چې خوړه، خو باید زه یادونه وکړم چې د زیتونو څخه باید تاسو دانې ویستلې وي، یعنې د زیتونو خاصه خپله میوه وي، یعنې غوښه یې پاتې وي او دانې به مو ترې ایسته راټولې وي. نو چې کله تاسو شات هم ور واچوئ، نو دا 40 ساعته پورې تاسو پرېږدئ. له هغه وروسته یې راواخلئ او بیا یې وخورئ، یعنې په نهر یې وي او که په مړه ګېډه وي، نو تاسو یې وخورئ. بیا نیم ساعت تاسو وګورئ او خپل ځان امتحان کړئ، یا هم 1 ساعت وګورئ، خپل ځان امتحان کړئ چې ستاسو بدن کې کوم اور لګېدلی دی چې بیا هېڅکله هم نه مړ کېږي. دا نسخه یو نوې نسخه ده، کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره ترېنه ګټه واخلئ او په ډېرې ارزانۍ سره هم ترې ګټه واخلئ. نو خدای دې وکړي ملګرو، زموږ د ستاسو دغه ویډیوګانې ستاسو خوښ شي. هره ویډیو موږ تاسو د مشکلاتو لپاره جوړو او نه داسې د کوم بل کار لپاره. نو هیله کوم زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.